قسم اعلی خوراک تیار وي او روجماتي تناس وي خو چې دا ستا سترګې د مور په سترګو نه لګېدلې خو چې تا داسې حالات نه کتل چې مور او پلار دې لاسونه له پکړي او هغه دعاګانې کوي چې الله دا بچی مې کامیاب کا، الله دې بچي له مې خیرونه ورکا، الله د دې بچي مې دنیا او آخرت ښایسته کا. د روجماتي ځان له خوند دی خو قسم په الله په روجماتي کې چې د مور د دعا کم خوند دی، په روجماتي کې چې د پلار د دعا کم خوند دی، چې په دې سپینه ږیره باندې پلار تا ته دعاګانې کوي، چې په دې سپین سر باندې مور تا ته دعاګانې کوي، چې په دې سپینه ږیره پلار پشمري کې تا ته دعاګانې کوي، چې په دې سپین سر باندې مور تا له پشمري کې دعاګانې کوي. قسم دې کو د دې نه بل کامیابی شاید ما ته معلوم دی. والله په رب کعبه قسم کامیابیم دا ده، زما د الله په ذات قسمې ځوانانو کامیابي په دې کې ده. روژه را روانه ده، دا مور او پلار ځان دپاره غنیمت وګڼئ. او زما یو جمله خیر دی بله مو واورئ، یو روژه ماتې به داسې راشي، یو ورځ به داسې راشي، یو اختر به داسې راشي، بیا به د پلار مبارکۍ پسې ارمانو کې چې کاشکې پلار راته ویلی وی چې زوی مبارک دې شه، کاشکې مور راته ویلی وی چې زوی مبارک دې شه، کاشکې مور راته ویلی وی چې زویه پاسه پښمنۍ وکړه، کاشکې مور راته ویلی وی چې زویه راشه روژه ماتې وکړه. د مور د اواز به وانورې بیا به تا ته پته ولګېږي.